بسم الله الرحمن الرحیم. د بی بی حوا لیلیسي یو تن ښوونکي زموږ د مکتب اداره همیشه زموږ د معلمینو او شاګردانو په خدمت کې ده. څرنګه چې موږ د هر درس لپاره یو پلان لرو چې موږ سبا دغه درس وړاندې کوو، نو د دې لپاره موږ درسي مواد برابرو. د مخکې د صنف د تللو څخه موږ زو ادارې سره مشوره کوو. زموږ مدیره صاحب ده، معاونه صاحب ده، دوی سره موږ مشوره کوو ترڅو دغه درس لپاره دغه درسي مواد شتون لري په ښوونځي کې که نه لري. الحمدلله ځینې درسي مواد په مکتب کې شتون لري، لکه کتابخانه شوه، لابراتوارونه شو او یو درسي ښوونه ده. د دې څخه موږ استفاده کوو. که بالفرض زموږ دغه د درس لپاره درسي مواد نو موږ په خپل شخصي مصرف باندې د بازار څخه اخلو. په دې کې زموږ مقصد او هدف اول دا ده چې د الله تعالی رضا حاصلول دي او خپل زده کوونکو ته د ښې روزنې احساس له مخې دا کار کوو. همدغه زده کوونکي زموږ راتلونکي دي، ځکه زموږ زړه هم غواړي چې د خپل شخصي مصرف باندې چې څومره زموږ وس او توان کیږي خپل زده کوونکو ته امکانات او وسایل برابر کړو ترڅو موږ وکولی شو درس مؤثر تمام شي. څومره چې درسي مواد په یو درس کې زیات وي هماغومره د شاګردانو ذهن ته ښه راسیږي. همدغه زده کوونکي زموږ د آینده افغانستان راتلونکي دي، همدغه زموږ وطن جوړونکي دي، همدغه باندې زموږ وطن جوړیږي. نو موږ د دې لپاره کوشش کوو چې هغه وسایل او درسي مواد برابر کړو ترڅو ورته درس مؤثر تمام شي. د یو آباد سوکاله افغانستان په هیله.